السلام علیکم د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن پښتو یوټیوب چینل مینوال ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ صحتمند اوسئ د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د کمپیوټر صفري زده کړې ګوللیو شاګردانو زموږ نننۍ ویډیو چې ده د کمپیوټر وینډوز 11 صفري زده کړې څلورمه ویډیو ده نننۍ ویډیو بیا خاص ډول د کمپیوټر بندولو طریقې لپاره ځانګړې شوې ده په نننۍ ویډیو کې به انشاءالله د کمپیوټر په بندولو طریقه باندې خبرې کوو او دا طریقه به تاسو ته عملي سټپ بای سټپ ښایو کمپیوټر چې دی په مختلفو طریقو سره بندیږي تاسو کولی شئ چې هر ډول وینډوز تاسو په کمپیوټر کې انسټال وي هغه که ایکس پي وي 7 وي 10 11 نو تاسو ته موږ هغه ټولو طریقې ښایو خو موږ تاسو فعل حالا چې کوم وینډوز تدریس او په کوم وینډوز کې مې ټولګی پیل کړی دی هغه وینډوز 11 ده چې تر ټولو آخري ورژن هم دی تر همدې نه وروسته تر اوسه بله وینډو نه ده راوتلې ښه نو اوس به راشو ویډیو لور ته د کمپیوټر بندولو طریقې ته مخکې له دې تاسو چې همدې ټکي ته متوجه وئ اکثره ملګري کمپیوټر چې بندوي په پاور بټن یې بندوي دا زه هم درسره منم چې په پاور بټن کمپیوټر بندیږي په همدې بټن باندې په دې بټن باندې چې تاسو ګوته ونیسئ کمپیوټر بندیږي یا مثال یو ځل یې پریس کړئ کمپیوټر بندیږي خو دغه طریقه چې ده دا قانوني طریقه نه ده که څه هم تر ټولو اسانه طریقه هم موږ تاسو ته ویلی شو چې په کار بټن ووهه کمپیوټر به بند شي خو دا قانوني طریقه نه ده کمپیوټر ته زیان رسوي خو زه تاسو ته نوره هم ساده طریقې له همدې هم ښایم نو لومړۍ طریقې ته به راشو په وینډوز 11 کې که هر کله ستاسو سره په کمپیوټر کې وینډوز 11 انسټال وي موږ تاسو درس هم په وینډوز 11 نه دی دلته به تاسو په همدې سټارټ بټن کلیک وکړئ د همدې سهو نومونه به تاسو ته په نورو ویډیوګانو کې ښکاري دي چې سټارټ بټن یا ټسک بار یا دا صحیح ته څه ویل کېږي او سټارټ بټن کوم ځای دی په دې مو چې کله کلیک وکړو په سټارټ بټن باندې تاسو ته سټارټ مینو خلاصیږي کله چې سټارټ مینو خلاصه شوه په وینډوز 11 کې تاسو بیا راشئ دلته د پاور نښان وینئ په همدې به کلیک وکړئ کله چې په همدې کلیک وشو دلته به تاسو په همدې شټ ډاون کلیک وکړئ کله چې په شټ ډاون کلیک وشي کمپیوټر بندیږي خو زه دلته په شټ ډاون کلیک نه کوم ځکه ریکارډ چلن دی بیا ریکارډ چې دی هغه له منځه درومي دا خو د وینډوز 11 طریقه شوه سټارټ بټن باندې کلیک سټارټ مینو چې کله خلاص شي اوپن شي دلته بیا په همدې پاور نښان کلیک وکړئ دلته به شټ ډاون انتخاب کړئ که خامخا ستاسو سره په کمپیوټر کې وینډوز 7 یا وینډوز 10 وي د وینډوز 10 تصویر ما هم تاسو ته راخیستی دلته تاسو ګورئ تاسو سره که په کمپیوټر کې وینډوز 10 انسټال وي تاسو به دلته په همدې چاپ کونج کې په سټارټ بټن نه کلیک وکړئ دلته به تاسو ته سټارټ مینو خلاص شي دلته په همدې څانګه تاسو وینئ د نښان په همدې پاور نښان به کلیک وکړئ شټ ډاون به انتخاب کړئ لیست به خلاص شي په هغې به شټ ډاون انتخاب کړئ کمپیوټر به بند شي خو که هر کله ستاسو سره مخکینی ورژن وینډوز 7 انسټال وه بعضې ملګري په کمپیوټرو کې له همدې وینډوز څخه هم استفاده کوي هغه کمپیوټرونه چې کمزوري وي مثال وینډوز 10 یا وینډوز 11 نشي سپورټ کوی دلته چې کله تاسو په سټارټ بټن باندې دلته په ټسک بار کې کلیک وکړئ سټارټ مینو به خلاص شي دلته مستقیما شټ ډاون اپشن به ایښی ښکاري په همدې به کلیک وکړئ کمپیوټر به بند شي نو بعضې خلک تر اوسه هم هغه زوړ ورژن چې د وینډوز ایکس پي یا دفتري کمپیوټر وي یا نور د وینډوز څخه هم بعضې وخت استفاده شي که بیا ستاسو له همدې وینډوز سره مخامخ شوئ په دې کې هم ډېره یوه ساده طریقه ده کله چې په سټارټ بټن کلیک وشي دلته سټارټ مینو خلاصیږي دلته مستقیما شټ ډاون وي په همدې به کلیک وکړئ کمپیوټر بندیږي ښه دا خو په مختلفو وینډوګانو کې د کمپیوټر بندولو طریقه وه چې هره یوه وینډو چې دا مثال یو بل ته لږ توپیر لري یا 10 11 ته یا مثال 10 7 ته همداسې مثال 7 ایکس پي ته نو اوس زه تاسو ته یوه داسې طریقه ښایم چې که ستاسو په کمپیوټر کې هره وینډو انسټال وي هغه وینډوز 11 وي وینډوز 10 یا 7 یا ایکس پي یا 8 د ټولو لپاره به یوه طریقه وي هغه طریقه چې دا شارټکټ ده په شارټکټ کې به تاسو چې شی وکئ آلټ بټن به ونیسئ په کمپیوټر کې آلټ بټن مو چې کله ونیوه د لومړي کتر کومې بټنې چې ښکاري په دې کې اف څلوېر بټن دا اول لومړی کتر بټن نه وي د کمپیوټر سکرین ته نږدې فانکشن بټن هم ته په دې کې اف څلوېر یعنې اف 4 بټن به بیا ووهئ ښه تاسو ګورئ زه اوس راځم آلټ بټن نیسم په کیبورډ کې او بیا اف څلوېر بټن پریس کوم کله مو چې اف څلوېر بټن پریس کړه د آلټ څخه وروسته
بیا تاسو ته یو میسیج راځي په ډیسکټاپ باندې په د کمپیوټر په سکرین باندې همدا ډول یو میسیج. دلته به فقط تاسو په کیبورډ کې بیا انټر بټن ووهئ. په خپل د کمپیوټر کیبورډ کې به انټر بټن ووهئ یا فقط دلته په اوکې هم کلیک کړئ. خو تر ټولو لنډه ساده طریقه چې مثال دلته تاسو کلیک ونه کړئ فقط انټر، اول آلټ بیا F او بیا انټر. که هر کله تاسو مثال دا میسیج تاسو ته در نه کړي په ډیسکټاپ باندې په همدې ډول آلټ بټن ونیسئ F4 ووهئ خو میسیج یې در نه کړي، بیا دا معنی چې ستاسو د آلټ یا F4 بټن په سم ډول نه ده پریس کړی یا مثال کار یې نه دی کړی، نو دا میسیج به تاسو ته حتما درکوي. نو دا میسیج چې کله درکړل شي نو دا معنی چې ستاسو بټنو کار کړی دی. نو په دې وخت کې بیا تاسو فقط انټر ووهئ کمپیوټر به بندیږي. نو همدا تر ټولو اسانه طریقه ده. دا که وینډوز 11 وي فعل حالا تاسو په 11 کې ولیده، که دا وینډوز 10 وي 7 وي هر وینډوز تاسو سره په کمپیوټر کې انسټال وي همدا طریقه تاسو وکړئ انشاءالله کمپیوټر بندیږي ډېر په اسانۍ سره. ښه نو له همدې څخه علاوه دلته د شټ ډاون په پرتله څو نوره خبرې هم شته، په همدې نه زه لږ رڼا اچومه. تاسو دلته وګورئ په هره وینډوز کې کټیندو که سیوندو دا اپشن شته، سلیپ، هایبرنیټ، شټ ډاون، ریسټارټ، همداسې لوک هغه هم شته. خو دغه مثال په 11 کې دلته ښیي همدا اپشن هم په همدې نه هم لږ رڼا اچوو. ښه په همدې نه زه لږ رڼا اچوم. لومړی خو سلیپ دی. سلیپ چې دی د همدې په واسطه کمپیوټر په قد خوبیولی شي. یعنې دا معنی خوبیولی څه معنی د کمپیوټر سکرین بند شي خو نوره کمپیوټر په بشپړ ډول چالان وي. اوس پوښتنه همدا پیدا کیږي چې همدغه سلیپ چې دی همدا د څه لپاره موږ تاسو استفاده کوو، ولې داسې کوو چې کمپیوټر سکرین بند شي او کمپیوټر چالان وي. دا موږ تاسو په هغه وخت کې همدې اپشن څخه استفاده کوو چې کله وغواړو چې کمپیوټر مو کم برق مصرف کړي. دا د لنډ وخت لپاره که ستاسو کله کار پیدا شي غواړئ چې کمپیوټر پرېږدئ خو برق هم ونه وهي زیات، بیا موږ له سلیپ اپشن څخه استفاده کوو. دلته زه اوس په همدې کلیک نه کوم، بیا د کمپیوټر کوم ریکارډ چې دی هغه له خطر سره مخامخ کیږي نو تاسو یې عملي کوئ چې هره وینډوز وي تاسو یې عملي کولی شئ. ښه هایبرنیټ دا بیا تر ټولو مهم اپشن ده او ډېره استفاده کیږي هم. په هایبرنیټ باندې کمپیوټر په بشپړ ډول بندیږي، هم په شټ ډاون هم بندیږي. اوس پوښتنه پیدا کیږي چې په شټ ډاون هم بندیږي په هایبرنیټ هم په بشپړ ډول. بیا د همدې فرق څخه څه توفیر یا مثال څه معنا ولې دوې اپشنې کیدي. فرق یې همدا دی که هر کله موږ تاسو ورډ پروګرام یا کوم تصویر یا کوم فوټوشاپ یا کوم بل څه پروسس اوپن کړی وي خلاص کړی وي کمپیوټر شټ ډاون کو، کله چې موږ بیرته کمپیوټر چلوو یا 10 دقیقې یا ساعت یا 24 ساعته یا میاشت هغه کوم خلاص پروسس پروګرامونه ټول یې منځه ځي. او که کله موږ تاسو کمپیوټر په دې وخت کې هایبرنیټ کو یا په ورډ کې څه لیکو یا په اکسل کې څه محاسبه کو یا په فوټوشاپ کې کوم عکس ایډیټ کوو یا بل کوم سافټویر مو خلاص وي که هغه 1 دقیقه تېره شي مثال کمپیوټر هایبرنیټ کو یعنې په بشپړ ډول بندیږي په هایبرنیټ هم، یا ساعت تېر شي یا 24 ساعته یا میاشت یا کال هماغه پروسس چې کله کمپیوټر چلان شي په هماغه ځای به خلاص پاتې وي. فرق یې فقط همدا شو. په شټ ډاون کې خلاص پروسس له منځه ځي او په هایبرنیټ کې نه ځي. ښه د همدې څخه علاوه شټ ډاون خو مو وښودو ریسټارټ دی. ریسټارټ څه کار کوي؟ ریسټارټ په واسطه کمپیوټر بندیږي او بیرته خپله چلنیږي. اوس پوښتنه همدا پیدا کیږي چې د ریسټارټ موږ ولې داسې کوو مثال چې کمپیوټر بند کو او بیرته خپله چلان شي. دا په هغه وخت کې استفاده کیږي چې کله کمپیوټر هینګ شي مصروف شي څه نه څه مصرفولی د کمپیوټر له همدې سره له منځه درومي. ښه نو خدای دې وکړي چې په همدې اپشنو مو سر خلاص شوی وي کومه ستونزه نه وي. اوس فرا شو مثال دلته بعضې نور اپشنې دي په وینډو 7 کې هغه اپشنې دلته درومي خو په وینډو 10 11 کې به دلته جدا وي. ښه په دې ځای کې یو چینج اکاونټ دی خو 7 وینډو کې سویچ یوزر وي. په همدې په واسطه څه کولی شو د همدې په واسطه موږ تاسو د یوه یوزر نه بل یوزر ته تبدیلېدلی شو. کمپیوټر چې دی دا هم یوزر لري، هر کله چې موږ تاسو کمپیوټر داخلیږو په یوه یوزر سره داخلیږو. که کله تاسو دلته تاسو وګورئ زموږ په کمپیوټر کې کوم یوزر دی امید کمپیوټر. که هر کله ستاسو په کمپیوټر کې 2-3 یوزر یعنې په کمپیوټر کې د یوه څخه زیات یوزر هم جوړیږي، که تاسو وغواړئ چې د یوه یوزر نه بل ته لاړ شئ لکه لاند ساده مثال په فیسبوک کې تاسو 2-3 اکاونټ لرئ، کله یوه اکاونټ ته تبدیل کیږئ چینج کیږئ کله بل ته، نو همدا اپشن هم کټ مټ همدغه ډول کار کوي. یوه یوزر نه بل ته او د بل یوزر نه بل ته تبدیلېدلو لپاره چینج اکاونټ د همدې اپشن وظیفه ده. لوک څه معنا؟ فقط د کمپیوټر کلیکول
کمپیوټر چالان وي په بشپړ ډول په کات کولپ شي هر کله چې څوک مثال تاسو یو کلیک کوئ یا مثال داخلي کوئ ستاسو نه پاسورډ وړي خو دغه اپشن په هغه وخت کې مهمه ده چې ستاسو کمپیوټر ته پاسورډ لګولی وي خامخا تاسو په یو داسې ځای کې کار کوئ چې په چا مو اعتبار نشي کمپیوټر پرېږدئ خلاص نو غواړئ چې مثال څوک کمپیوټر ته داخل نشي لاسرسی پیدا نه کړي ډیټا ته یا کمپیوټر ته یا معلوماتو ته بیا تاسو له همدې څخه استفاده کولی شئ ساین آوټ څه معنی دا د موجوده اکاونټ یا د یوزر څخه وتل لکه فیسبوک کې د خپل اکاونټ نه لاګ آوټ شئ همدا ډول مثال همدا ساین آوټ هم لري نو په نننۍ ویډیو کې همدغه د کمپیوټر د بندولو هغه مختلفې طریقې همدغه اپشنې چې تاسو ته مو وښودې لکه مثال دا هایبرنیټ یا شټ ډاون توپیر مو هم تاسو ته واضح ښه سلیپ همداسې همدا لوک دا سویچ اکاونټ چینج اکاونټ ساین آوټ نو خدای دې وکړي چې کوم چاته ستونزه نه وي ټول قدرمن لیدونکي زده کوونکي نن ویډیو څخه خوند اخیستی وي همدا طریقه مو زده کړې وي نو ټول هغه قدرمن لیدونکي چې همدې ویډیو ته نوي راغلي وي دوی نوي وي چینل یې سبسکرایب نه وي چینل حتما سبسکرایب کړئ چې په آینده کې هره ویډیو اپلوډ کیږي چې تاسو ته په خپل وخت سره در رسیږي فعلا ښه وخت ته غواړم په خدای مې سپارلی یاست